بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو زنانه ده چې هغه همیشه خوب نه ماته وایي. دی وایي چې زه سهار د لمونځ نه وروسته اذکار کوم، تلاوت او هر څه لږ کېدم، بیا وروسته 2 بجو کې ویده کېږم. داسې ورځ نه ده چې زه خوب ونه ګورم، حتما خوب ګورم. دا ځل مې یو مار په خوب کې ولید چې یو لیشت په اندازه ده او اشپزخانه کې وي او ماشومانو مې ترې ووځي، وایي ما ته غږ وکړي چې راشه دلته مار ده. ما ته ووایي زه چې راشم وګورم دا مار ډېر وړوکی ما ته ښکاره شي، تور مار وي، زه ورته کښېنم او په ویښه هم وایي د مار نه زه ډېر نه ډارېږم او یو سیخ راواخلم او یې خونه کې ورته ننباسم او د لکۍ د عین د لکۍ د جینۍ وایي ترې وباسم، سیخ دننه پکې چوخ شي، مار ډډ شي لږ او اوږد هم شي او داسې وپړسېږي. زه وایم زه وایم زه خیزونه وهي دا په ما باندې، بیا وایم ناممکنه ده ځکه سیخ مې پکې دننه کړی ده. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. د اشپزخانه کې مار د رزق مسایلو کې مشکلات، مالی مشکلات، بندشونه، سختیانې په دې باندې تعبیر کېږي. څه هغه ته متوجه د دعاګانو په وجه باندې، توجه په وجه باندې، د ښه مدیریت او د ښه کنټرول په وجه باندې دا ستا اقتصادي مشکلات چې دي هغه نه غټېږي، حرام مال نه راځي او کوشش کوې دا څومره مسایل واړه مسایل هم وي مالي مسایلو کې، نو کوشش کوې دا مسایل حل کړې، دا مسایل غټ نه کړې، که زکات وي او که صدقات وي یا حلال او حرام، دا په دې مسایلو کې ته متوجه یې. نو داسې دا مار رااخلې ته او ډارېږې ترې او سیخ خوله کې ورته منډې او د اخوانی دی وباسې، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته دغسې کوم ستا په ژوند کې څومره مشکلات وي نو دا الله تعالی په توفیق سره تا ته اسانېږي، په اسانه طریقه باندې دا مسایل ته حل کوې. خلک پرې ډارېږي، د مشکلات سره خلک مخ کېږي او واړه مشکلات خلکو ته غټېږي، خو تا ته څومره خطرناک مشکل هم وي الله تعالی تا ته توفیق درکوي، ته مشکلات حل کوي په اسانه طریقه باندې. نو مار په خوب کې وژل دې باره کې زما ویډیوګانې شته چې دا ډېر ښه تعبیر لري. مار په خوب کې وژل څه کله ته په اسانه یې وژنې او په ښه طریقې یې وژنې او مکمل یې ختموې، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې غټ مشکلات تا ته اسانېږي. خیانتونه، مار اکثر په خیانتونو باندې تعبیر کېږي، غدر، خیانت، یو څوک اراده لري تا سره، داسې دشمنیانې، داسې خطرونه چې هغه تا ته نه ښکاري، هغه مسایلو باندې تعبیر کېږي چې هغه ته الله تعالی تا متوجه کوي او هغه حل کوي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. دا کوم حالت چې په دې خوب کې تا کتلی ده چې دا مار وړوکی تا ته ښکاره شي، بیا سیخ پکې ننباسې او بیا ورته وګورې، بیا لږ ولاړ شي، بیا بېرته وایي چې ناست شي، نشي کولی، دا ټول په همدې تعبیر کېږي چې ته دا څومره غټ مشکلات وي نو تا ته الله تعالی اسانوي او ته په دعا په طریقه باندې، تفکر او تدبر په طریقه په واسطه باندې هغه مشکلات دې حل کوي. والله تعالی اعلم. بل ورور ده هغه خوبونه یې لیدلي دي، دی وایي چې زه غواړم بل واده وکړم، نو بیا دې باره کې وایي خپله استخاره کوم او نورو ته هم وایم چې تاسو ماته استخاره وکړئ. یو بل ملګري ته مې ویلي وو، هغه وایي ماته استخاره یې کړې وه، خوب یې لیدلی و چې یو ملا ته ورغلي، زما په حصه کې دې پوښتنې کوي چې ته وګوره چې دې ته دویم واده څنګه ده، او هغه بیا خبرې کوي. نو دا تشویش ده، دا خوب نه ده، دا تشویش ده. د استخارې خوبونه هغه ټول نه تعبیر کېږي، بلکې چې کوم یو مقصدي وي هغه تعبیر کېږي. او بل خوب یې چې تا خپله کتلی، دا بل خوب چې د سپي وي، دوه پټي باندې ته روانې، پټۍ کې ته روانې او دوه سپي غاپي، نو دا په همدې پټۍ نه مراد ښځه او دوه سپي نه مراد بدزبان انسانان چې په دې معامله کې چې ته ګرځې بله ښځه کې، نو چې کله د مسؤلیت نه وتلی شي نو دا ښه خبره ده. په افغانستان کې یو کونډه واده شي یا داسې خلک چې هغوی پاتې کېږي، اکثر نارینه کم دي، ښځې زیات دي په افغانستان کې د جنګونو په وجه باندې. نو که ته بل واده کوې، وسې لرې، حق یې ادا کولی شې، بې عدالتي درنه نه کېږي، د ماشومانو تربیت هر څه نو شرایط یې پوره کوې، نو بیا په دې کې څه حرج نشته او دا ښه کار ده، په دې نیت که وکړې. او په همدې باندې تعبیر کېږي دا ستا خپل خوب، بل خوب د ملګري خوب دې تعبیر نه دی، دا ستا خوب په دې باندې تعبیر کېږي. دغه مشکلات ته ګوري چې کله واده کوې نو د تر څو چې د خپل هدف ته رسېږي نو څوک مه خبروه، څو ډېر خلک مه خبروه،
او په ارامه باندې خپل هدف ته ځان ورسوه او په دې منځ کې څه مشکلات راځي نو هغو ته پروا یې مه کوه، هر څوک هر شي وایي، خلکو خوله څوک نشي بندولی، خپل هغه ته دوام ورکړه انشاءالله، ښه نیت ولري، الله تعالی درسره مدد کوي او مشکل دې حل کېږي، والله تعالی اعلم. یو بل ورور دې همیشه هغه خوبونه ماته وایي، د بل چا خوبونه هغه ماته همیشه بیانوي. هغه امام د مسجد د خلکو ورته خوبونه وایي، بیا هغه ماته وایي. یو کس ماته ویلي چې هغه وایي استخاره مې کړې وه او دعاګانې وظیفه مې کړې وه، یا دعاګانې، نو په دې کې وایي خوب مې ولیده چې یو ښایسته نجلۍ لمونځ کوي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري، ښایسته نجلۍ په خوب کې لیدل دا ښه تعبیر لري، په ارمانونو پوره کېدل، مشکلات حل کېدل او د زړه ارمان پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. یو بل ورور ده وایي خوب ګورم موټر کې روان یم او بیا وایي داسې کېږي چې یو څوک وهمه ټکر غوندې کېږي، بیا نه کېږي. نو موټر وسایل د حمل و نقل دا په خوب کې لیدل په سفر باندې د ژوند په روانېدلو باندې تعبیر کېږي چې کله ته ښه موټر چلوې او کنټرول کې دې وي نو دا ښه تعبیر لري، چې کله ښه نه چلوې کنټرول کې دې نه وي نو معنی داسې مشکلات دې لږ ژوند کې دي، والله تعالی اعلم. او بل یو زنانه ده هغه وایي خوب مې لیده، وایي ما نن شپه خوب لیده چې غواړم د تهجد لمونځ کوم، چې اودس وکړم، پلار مې تشناب کې اودس کوه، زه ورته وایم زر کوه چې زه م اودس کوم، تهجد او سهار لمونځ دواړه په مکې کې کوم، کور کې مې هملته وي، داسې فنا راویښه شوم، همدې وخت کې اودس یا لمونځ مې ونه کړ. نو چې کله ته په خوب کې ګورې چې اودس کوې یا لمونځ کوې او دا د لمونځ وخت وي نو دا تعبیر نه لري، ځکه په دې وخت کې ته د اودس لمونځ ګورې، شیطان په تا باندې ګوري، خو ځکه خوبونه خو ټول د الله لخوا نه وي، بعضې خوبونه د شیطان لخوا هم وي، نو تا باندې داسې خوب ګوري چې دغه درته ویښ شوی یې، اودس دې وکړه، دغه تشناب ته لاړې، لمونځ دې وکړه، اودس دې وکړه، نو دا دې لپاره چې تا داسې وښي تا چې ستا لمونځ کړی او تا د سهار لمونځ نه پاتې کړي، نو دا تعبیر کېږي نه، والله تعالی اعلم. دا یو بل ورور ده هغه خوب لیدلی وی چې ذکر حلقې ته تللی یم، هلته ناست یم، مېوې دي، وایي ممپلي ده، ډېر خواږه و، ډېر ښایسته مزه کوي او سر مې وایي خرلي، ږیره مې ووي، اوس مې ږیره شته او ږیره مې په خوب کې وي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري، ذکر حلقې ته تللی نو معنا دا چې الله تعالی تا ته ستا د لمونځ او تلاوت او دعا او عبادت ته کوم نتیجه ده هغه درته په دنیا کې هم درکوي، اطمینان په شکل باندې او په آخرت کې هم د ثوابونو په شکل باندې، جنت په شکل باندې درکوي. او دا ممپلي او دا مېوې خوړل ذکر حلقه کې نو معنا دا چې تا ګټه اخیستې ده، خیر تا ته رسېدلی ده، رزق دې زیاتېږي، برکت ستا په عمر کې پیدا کېږي. او داسې سر دې خریلی دا ده چې کېدای شي الله تعالی تا ته د حج کولو یا عمرې کولو توفیق درکړي، ځکه سر خریل په حج کې کېږي، والله تعالی اعلم. یو بل زنانه دغه وایي چې زه خوب ګورم چې ماشوم مې په غېږ کې وایي زه کوژده مې شوی ده، واده مې نه ده شوی، یو ماشوم مې په غېږ کې وایي روان یم همداسې چمن کې شنه ځایونه دي، باغونه دي او زه خپل کور ته وایي نه رسېږم، داسې روان یم خو هر څه کوم چې خپل کور ته ورسېږم، ماشوم یې وایي تاو کړي چادرې کې، خو وایي ته کور ته نشم رسېدی، کور ته نه رسېږم. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته چې کله دا واده دې وشي نو کېدای شي دغه واده ژوند دې د دې کور چې اوس پلار کور کې یې د دغه ژوند نه لږ فرق ولري، نو که فرق یې و نو تو په دې باندې وارخطا کېږه مه، د پلار کور چې دغه جدا ده او د خاوند کور سور او خواښې کور هغه جدا ده، نو هغه شرایطو ته ځان برابر که، کوشش مه کوه چې هماغسې ته لکه پلار کور کې چې اوسېدلې نو هغسې حالت نشي برابرېدی. نو په هر صورت د شنه ځایونو کې تک باغونو کې دا ښه تعبیر لري، په مال او په دنیا او په ارامي باندې تعبیر کېږي، والله تعالی اعلم. یو بل خوب دی وایي سهار لمونځ مې وکړ او وروسته ویده شومه، بل ملګري چې ما سره په کاروبار کې شریک دی ناست وي او بل نفر هم وي او ډریور موټرسایکل باندې سواره شوی او بیا پښه مې قطع شوی په دې کې، زما چپه خپه قطع شوی او بیا ډاکټر ته لاړ شو، بیا یې قطع کړي راته، ډاکټر ته ځو او راته یې قطع کړي او ډېر تشویش کوي چې دا ولې داسې شو، په نیم کې وایي نی لندې وي قدم مې، نو دا شیطاني خوب ده، دا تعبیر نه لري، خیر شر پکې نشته، که چېرته ته موټرسایکل باندې ګرځې او تا سره د تشویش وي چې ټکر نه شي نو دا تعبیر کېږي نه، اعوذ بالله وایه، د الله نه خیر وغواړه، خوب چاته مه تېروه، انشاءالله تا ته ضرر نه رسېږي، والله تعالی اعلم. یو بل ورور ده چې هغه خپل ښځه په خوب کې وګوري چې خلکو سره ناستې پردیو خلکو سره، نو هغه ډېر تشویش و، نو ما ورته ویلې دا خوبونه شیطاني دي، دا وسواسې دي، دا اعوذ بالله وایه، د الله نه خیر وغواړه، شکونه مه کوه،
دا خوبونه تعبیر کیږي نه، د خوبونه د الله تعالی لخوا نه دي، د خوبونه تعبیر کیږي نه، دا شاته باید ونه ویل شي، د شکونه وسواس وي، شیطان وي. نو دا مسایل چې کله انسان په خوب کې وګوري، شکونه ورته پیدا کیږي، د مسلمان په حیث کې، د خپل ښځې فامیل په حیث کې، د نورو مسلمانانو په حیث کې، دا خوبونه ټول شیطاني دي، دا د الله تعالی لخوا نه دي. هغه خوبونه تعبیر لري، تعبیر کیږي د الله تعالی لخوا وي. نو ښه شو، دا ورور خوب مې ورته ویلي دا تعبیر نه لري، مطمئن شو، والله تعالی اعلم. یو بل ورور داسې هغه خوب یې کتلی و چې وایي د سرو زرو دیوال وي، وایي زه یې راوباسم یې چپه کوم یې او وړم یې کور ته، د سرو زرو دیوال وي وایي. نو دیوال څه ده؟ دا په خوب کې شخصیت باندې، د انسان په شخصیت باندې تعبیر کیږي، او د نارینه‌و لپاره سره زر لیدل دا په خوب کې ښه تعبیر نه لري. وجه دا ده چې نارینه‌و لپاره د سره زر استعمال څه دغه جواز نه لري، نو په همدې وجه باندې خوب کې کتل هم دومره ښه تعبیر نه لري. چې کله ته هغه د وسایلو په شکل باندې استعمالوي، ساعت په شکل یا د قطمې په شکل، او که داسې عادي حالت کې وګورو چې یو چیرته پیدا کوي، دا بیا ښه تعبیر لري. او داسې تا خوب کې کتلي دي چې دیوال په شکل د هغه ته نړۍ او وړې کور ته، نو دا په شخصیت باندې تعبیر کیږي. یعنې که ته حرص وکړې، ته مالدار یې، هر څه الله درکړی، که ته ډېر حرص وکړې او نو خپل شخصیت ته دې دا تاوان کوي، نو خپل کوشش وکړه چې حرص ونه کړې په مال باندې، او خپل کورنۍ باندې هم سختي ونه کړې، او داسې کار ونه کړې چې ته حریص معلوم شې، والله تعالی اعلم. نه وایي چې زه خوب ګورم چې زینو کې خیژم، نشم ختلی، ډېر سخت وي ختل زینو کې، بیا نه به جومات جوړ شوی وي، وایي زه هلته بیا وخیږم، او په دې ځای کې وایي یو وړوکی د تره زوی هم وي، او ډېر په سختي سره وایي دې جومات ته موږ وختلو، بیا دلته وایي قاري صاحب ناست دي او 200 ماته راکړي، وایي چې دا ستاسو جایزه ده، او هغه قاري صاحب جمیل نومیږي. نو دا ډېر ښه خوب د الله تعالی درته ښه کړي. زینو ته ختل په خوب کې دا په درجو پورته کېدلو باندې تعبیر کیږي، په قدر زیاتېدلو، درجه، مقام پورته کېدلو باندې تعبیر کیږي. چې کله ته په اسانه خېژې، نو معنا دا چې الله تعالی ستا درجې اوچتوي، قدر زیاتېږي په کمو اعمالو سره. او چې کله ته په سختي سره خېژې، نو معنا دا چې ته سختي سره ته عبادت کوې، الله ته متوجه، نفس ته کنټرولوې، نو په دې کې هم اجر درته زیات ده. او دا جمیل نه مراد ښایست، یو څه هغه قاري صاحب ته ناست ده، تاسو ته جایزه درکوي 200 دا واخله جایزه دی، نو هغه نوم جمیل ده. نو جمیل نه مراد ښایست، یعنې الله تعالی معنا تا ته ښایست هم درکوي که ته دا شی غواړې د الله نه، او ته ښایسته کېږي او خلکو ته هم ښه ښکارې، او خلک دې هم قدر کوي ځکه جایزه یې درکړې ده، او ستا درجې هم اوچتېږي، والله تعالی اعلم. یو ورور ایران کې دغه وایي چې زه انګور په خوب کې مې وکتل، زه روان یم یو ځای کې انګور اخلم، ملګري راسره وي، ښایسته انګور وي. نو انګور تعبیر په چینل کې شته، ارمانونه پوره کېدل، چې کله خوند یې صحیح وي، نو معنا دا چې یو رزق یو روزي هغه مخکې وخت نه تا ته انشاءالله رسېږي، والله تعالی اعلم. یو ورور د مسافر ده ایران کې، هغه وایي چې موږ ختمه مو که ماښام کې، او بیا ویده شوم ماخوستن کې، وایي بیا خوب مې ولید، خوب کې وایي موږ ختم کوو، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا دا چې تاسو دا ختم هغه تا باندې ډېر ښه اثر کړی، دا تلاوت او دا ختم دعاګانې، او ستا دا ختم د الله په دربار کې قبول شوی، ستا دا تلاوت هم قبول شوی، دعاګانې دي، او ستا روح خوشحاله شوی، دا ځکه تا په خوب کې بیا دا کتلی، والله تعالی اعلم. او ستا بل خوب ده څه ته وایي، څه کناري دې په لاس کې وي، قناري یا کناري دې په لاس کې وي، یو ډېر ښه اواز کې، یو ډېر ښایسته یې رانیسي په ارامه باندې، نو دا ارمان پوره کېدلو باندې تعبیر کېږي، چې ارمان دې پوره کېږي انشاءالله، او تا ته خیر رسېږي، اخلاق دې ښه کېږي، دینداري درته نصیب کېږي، والله تعالی اعلم.